کوشش پکار دی چې سړی څه وکړي واده وکړي بلکې زه خو دا یم چې د چا چې یو کړی دی دویم وکړي چې دوی کړي درې وکړي درې چې کړي څلور وکړي دې سره د دې سړي هم فایده ده د دې ښځو هم فایده ده د امت ته هم فایده ده په شرط د دې چې طاقت یې ها خو دا خبره ورسره یاده کوي چې لکه یو سړی به واده دې دپاره کوي چې دی د عورت او د سترګو حفاظت وکړي الله وله په دې اجر ورکوي او دی به ترجیح دین له ورکوي خو دا حدیث خو کمزوری دی که دا صحیح دی بیا خبره ختمه وه چې څوک ښځه د ښایست دپاره کوي دته خیري دی او چې څوک یې د مال دپاره کوي دی به غریب کېږي خو داسې حدیث نشته بلکې دا یاده کوي دا خبره چې دې کې هېڅ حرج نشته چې سړی په ښځه پسې ګرځي په جنۍ پسې ګرځي او د ښایست تپوس یې کوي دې کې هېڅ حرج نشته